داعش په زابل کې 3 نظامیان ووژل. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. په زابل کې سرچینې وایي چې داعش ډلې د دغه ولایت د نظامیانو پر یوې پوستې په برید کې 3 نظامیان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا برید جمعه د شپې ناوخته د کپر 28مه د زابل ارغنداب ولسوالۍ د تریکلې په سرخنګ سیمه کې پر نظامیانو شوی دی. د سرچینې په وینا د دغه برید په پایله کې 3 نظامیان وژل شوي او یو بل شدید ټپي شوی دی. ټپي شوی نظامي روغتون ته لیږدول شوی. سرچینې زیاتوي چې تر برید وروسته د دغه برید د عاملانو د نیولو هڅې ګړندۍ شوې دي. د زابل نظامي مسؤلانو د دغه برید په هکله څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پسرلي په رارسېدو د نښتو په زیاتوالي خبرداری ورکړل شوی و، خو نظامي مسؤلانو دا بریدونه تبلیغات بللي دي او داعش یې هم قابو شوې ډله ګڼلې ده.